عوامي نیشنل پارټۍ هم د دې طالبانو سره مذاکرات کړي دي، هغې ښه کړي دي، اوس دا بد کوي. عوامي نیشنل ګوند دا کړي دي، مذاکرات یې کړي دي، خو هغه اپیل نه دی کړی. هغه ورته ویلي دي چې ته ریټ تسلیم کو، خبرې کوو. موږ ته به مخکې خبره کېدله چې دروازې ته وړه تاله او خولې ته غټه تاله. تا نه پیسې نه دي غوښتې؟ اوس هم نن هم زما په فون باندې کالونه په انټرنیټ راغلي دي. دا د دوی ماته په هر بنیاد باندې موږ ته دمکی راکوي. السلام علیکم. د وحدت قدرمنو کتونکو، زه ناصر داوړ په پروګرام چاپرچل کې درته هرکلی وایم. قدرمنو کتونکو، مونږ نن ګورو بیا د خیبر پښتونخوا د څومره چې قبایلي ضلعې دي یا څومره خیبر پښتونخوا ده، بلکې اوس خو خبره دا ده چې زموږ چې کومه راسره نږدې پنجاب علاقې دي هغه ته هم اوس د امن و امان مسلې پېښېږي لګیا دي. بهرحال مختصر رازو نثار مومند صاحب زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د مومندو ایجنسۍ نه، د مومندو ضلعې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی دی. نثار مومند صاحب په خپرونه کې درته هرکلی وایم او خوشحاله اوسئ. مننه ناصر داوړ صاحب او ستاسو د چاپرچل ملګري ټیم د ټولو ډېره مننه چې په دغه اهمه موضوع ما سره مرکې ته تابع مو کړې ده. ډېره مننه، مهرباني. په ډېر تمهید کې نه زما مختصر رازو دا علاقه کې بیا یو ځل د میلیټنسي زیاته نه شوه؟ ناصر صاحب دا بلکې زیاته هم شوه او په کار دا ده چې په دې باندې موږ ډېر پروګرامونه وکړو، که هغه د مختلف ملګرو د طرف نه او ټول خلک په دې خبرو کې انوال کړو، په دې وغږېږو. نو دا به یو ډېره مهمه خبره وي. موجوده صورتحال کې تاسو وینئ چې میلیټنسي ډېره توده او ډېره په تیزۍ سره را روانه ده او د هغې بنیادي علت دا دی چې زمونږ صوبایي حکومت یو نان الیکټډ کس هغه د دې اختیارمن که او هغه وایي چې ما ته دا اختیار میلاو او زه تللی یم دا ډایلاګ ما کړي دي. د هغه ډایلاګ په مت کې تاسو که ولیدل، زه ځکه د تفصیل کې خبرې ته ځم چې یاره لا خبره باندې زموږ سر خلاص شي. نو کله چې دلته زموږ د جنرال فیض صاحب او د هغې دغه او هغه یو آډیو تاسو که کتلي د سوات په دغه کې هغه لیک شو او هغه وایي چې زموږ ملګری دی هغې ورسره خبرې کوي، هغه وایي چې موږ ته ویلي شوي دي چې تاسو ټارګېټ کلینګ کوئ، منئ مه، بته غواړئ که نه در کوي نو مغه خپل عملو سره کوئ چې کوم دی خو منئ. نه دا ویډیو نه، زه هغه ویډیو خبره کوم، هغه آډیو خبره کوم چې کوم یو جرنالیست ورسره خبرې کوي چې موږ ته ویل شوي دي تاسو لاړ شئ ایسته. نه نه خو ټیک ده، لکه هغوی دا وایي چې هغوی ته ویلي چې تاسو لاړ شئ، نو هغه خو د هغې جرګې په دغه لړ کې دا خبره وه، په دغه کې خو هغوی راننه ایستلی شو. بیا هغه دا وایي چې یاره دا اوس کوم عمل روان دی، زه دا وایم لکه اوس یو څو زه تازه کیسونه وشو د ټارګېټ کلینګ زما په یو مومندو کې یو وشو داسې نور، هغې کې هغوی چې کله تردید وشي د هغه طرف نه چې دا موږ نه دی کړی، دا ماته د هغې آډیو سره تړلی شي ښکاري، ځکه چې داسې کس نشته چې د هغه نه بته نشي غوښتی چې هغه د 100 لکو 20 لکو روپو روزګار لري، هغه ته ټلیفون راځي، کال راځي، هغه نه بته غوښتی شي، بتې بلکل غوښتی شي او بتې بلکې میلاویږي روانېږي، ځکه چې خلک ویریږي، خلک په یو دغه کې دي او د دې ټولو ذمهوار هم زمونږ دا صوبایي حکومت ځکه دی چې ده نه دا تپوس کوو چې آیا ته په کوم کیپیسټي کې تا مذاکرات کړي دي، مذاکرات تر 200 پورې کوم ځای ته ستا ورسېدل، ختم څنګه شو، د هغوی سره خبرې څه دي، او تا چې دا پروټیکشن خپل قوم له نشو ورکولی نو ته هغې ته اپیل کې. که تاسو ګورئ نو زمونږ وایان صاحب وایي چې زه اپیل کوم، یعنې یو سټیټ را پاسي د چا نه کوي اپیل چې څوک د ده ریټ چیلنج کوي، د هغې نه اپیل کوي، هغې نه اپیل کوي. لکه چې زه به دا ویم چې دلته څوک دغه لاندې بازار ته دغه راشي په سپینه ورځ باندې دوکان لوټوي، دغه کوي، ډاکه غورځوي او زما د تاڼې سوچو صاحب له راشي وایي چې زه ته اپیل کوم چې مهرباني وکړه ته لاړ شي.
نه دا خو یوه خبره ده ته د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لري. عوامي نیشنل پارټۍ هم د دې طالبانو سره مذاکرات کړي دي، هغې ښه کړي دي، اوس دا بد کوي. ګوره جي عوامي نیشنل ګوند دا کړي دي، مذاکرات یې کړي دي، خو هغه اپیل نه دی کړی. هغه ورته ویلي دي چې ته ریټ تسلیم کو خبرې کو، ریټ تسلیم کا خبرې کو. دی ورته وایي چې ریټ مه تسلیموه، خو اپیل درته کوم چې خیر دی ګزاره کوه او راشه ملک ته. د دې مقصد څه دی؟ نو نه پوهېږم. د دې مقصد همدا دی چې دا اوس موته بیا د کوم یو دهشتګرد دغه سره د یو لهر سره مخامخ. محسن داوړ دلته ماته خبره کړې وه چې په دې پیس ټاک کې څه علاقې طالبانو ته دوی حواله کړي دي. بلکې چې تاسو به د هغوی هغه دغه کتلي اډیو لیکس راغلي دي، هغوی په خپله دعوه کوي چې زه د مردان ولسوال یم او ګورنر یم ولسوال یم، بل د بل ځای د مومندو خپل دی، د خیبر خپل دی، د هر چا خپل، د بنو خپل دی، او بیا د هغې بلکې ګورنرز یې لګولي دي چې دا د دې ګورنرز دي، هغوی خپل احکامات جاري کوي، هغوی خپل وایي چې موږ راځو. بلکې موږ ته چې کومې دړکې راکوي، ما ته چې کومې ذاتي دړکې میلاویږي، په هغې کې دا واضح وایي چې دا علاقه ما ته تسلیم نه ده، ما ته زه د دې مامور یم او زه دا تا ته ویم او تا سره به موږ دا عمل کوو. نو دا خو د هغوی داسې دي چې هغوی خو سټیټ دی، هغه خو د سټیټ په شکل باندې. تا نه پیسې نه دي غوښتې؟ زما نه د پیسو ډیمانډ نه، ما ته مختلفې دغه راکوي. د پیسو خبره خو ما سره نه ده واضحه کړې، خو ما ته مختلف هغه راکوي چې ته اوس هم نن هم زما په فون باندې کارونه په انټرنیټ راغلي دي. دا د دوی ما ته په هر بنیاد باندې موږ ته دمکی راکوي چې یاره تاسو دا خبرې کوئ. خو زه دا خبره کومه چې دا زما د هغه خلکو خامخیلي ده، دا یې کچه فن دی چې ګنې بیا به زه د پښتونخوا په خاوره داسې اور بل کم او خل به خاموش. موږ ته به مخکې خبره کېدله چې دروازې ته وړه تاله او خولې ته غټه تاله. دروازې ته وړه تاله، وړه تاله او خولې ته غټه تاله. کله چې په هغې خبره باندې زموږ خلکو عمل وکړو نو یو هم ژوندی پاتې نه شو، په هغې کې هم بچ پاتې نه شو. سره تلې سره د تالې چې کله ته سره د تعلیم نشي پاتې کېدی، نو اوس پښتون قوم په دې پوه دی، په دې اویر دی، دې پاڼې به دوی ته هغه عزایم نه ترلاسه کېږي کوم چې د دوی مقصد وي. دا لاریونونه چې وشول دا وجه وه چې د خلکو دا ولسي پاڅون چې دی، دا لاریونونه چې دي، دا ځای په ځای چې خلک روځي، دا هغه خبره ده چې اوس دې خبرې ته خلک نه دي تیار. نه بیا څوک دوباره کډوالۍ ته تیار دي، نه بیا دی چې څه کوي، څومره وخت چې څه وکړي وبکړي، خو خلک بیا دې ته نه دي تیار چې د دوی دغه مقصدونه دې کامیاب شي. او بلکې خلک اوس په دې سوچ کې دي چې دا په ما مسلط کېږي. ولې خلک په دې سوچ کې دي چې که بیا یو داسې دغه وشي نو دا خلک به د دې بھرپور مزاحمت هم کوي، او هغه مزاحمت بعد دغسې په راوتو باندې کوي. دا به د دوی دا ټولې منصوبې، دا کوم سوچونه او فکرونه چې دي، او که دا اور په دې ځای کې بیا دی بلکې نو دې پاڼه دا اور په دې ځای ختمېدونکی نه دی. دا یو ډېره واضحه خبره. افغانستان کې چې کله امارت اسلامي یو هولډ راغلو، بیا هر څه ونیول، نو زموږ د سابقه وزیر اعظم یو خبر راغلو چې افغان قوم د خپل ازادۍ جنگ وګټلو. ته ورته په کوم نظر ګورې؟ ګوره اصل خبره دا ده که نه چې د افسوس خبره دا ده، دا خبره تاسو زما په اسمبلی کې یو په دې باندې زما پوره یو سپیچ پروت دی چې کله دا خلک هلته رالل په افغانستان کې، نو زمونږ د جیویای ګوند دا خبرې وکړې ټولو ممبرانو چې یو امارت راغی، او مطلب اسلامي امارت راغی، حکومت راغی، او اسلامي شرعي حکومت راغی، او ډېر ښه وشو، د مبارکۍ تقریرونه پکې او یو لهر شروع شو. تقریرونه وشو. زه پاڅېدم، ما یو پوښتنه وکړه، ما ورته وویلې چې زه تاسو زموږ علما کرام یې، موږ درته احترام لرو، موږ مسلمانان. ما په یو شیز باندې پوهېږئ، خپلو ته مې ویل، دا زه د عمران صاحب د دې خبرې جواب تا ته په دې کې در کوم، وزیر اعظم صاحب، چې تاسو ما په دې خبره پوهېږئ چې که د پیغمبر علیه السلام دا حدیث ضعیف وي چې هغه وایي چې کوم څیز یو انسان اله کامل مومن مسلمان دی چې کوم شي ځان له خوښوي نو هغه به ناصر صاحب له خوښوي، آیا دا راته ووایه چې ته
په افغانستان کې ته په پاکستان کې ځان له په زنده آباد مرد آباد اسلام غواړي او هغه اسلام چې دی نو هغه له په وینو لړلی غواړي په وینو لړلی غواړي. یو دا خبره شو. دویمه خبره دا ده چې ته راته دا ووایه چې کله امارت اسلامي امارت اعلان شي نو په اسلام کې بیا د هغې بارډر نه وي، تو ته په کوم نظر ګوري؟ پکار دا ده چې ته هم پرې لبیک وکړي، دلته هم راولي اتحاد ته د هغه لاسنیوه وکړي او دلته هم راولي. چې هغه په ټوپک راوستی شي ته نه شي راوستی. خبره دا ده چې دا خپل ملک په دې غواړي هلته په دې غواړي، نو دا د هغه ملک سره په پردي ملک کې مداخلت دی، د هغه په ملک کې بې ځایه کار لرل دي. او همدغه هغه وجه ده چې موږ نن زما دغه نام نهاد ترجمان چې کومه خبره کوي چې ما هم په افغانستان کې جهاد کړی، آیا دا د جنت میدان افغانستان چې دی هم ولتلی او بیا دی از د سټیټ ریپرزنټیټیو دا دعوه کوي، نو په کار دا ده چې په انټرنیشنل عدالت کې دا چیلنج شي، پوښتنه ترې وشي چې هغه وایي چې په ما باندې هغه هم اکتفا کړې ده، د پاکستان هم چې کوم جنګیالي ډله ده پاک آرمي هغه هم په ما اتفاق کړی دی، هغه هم را باندې اعتماد کوي، دوی هم را باندې اعتماد کوي. ځکه زه خبرې کوم. ګوره چې زه به تاسو ته یو خبره وکړم، زه که فوجي ډله وایي چې زه مذاکرات کوم نو د هغه کار د مذاکرات سره څه دی؟ دا خو د پارلمان کار دی. اوس زه دا تپوس کوم د دې سړي نه دا تپوس کوم په دې صوبه کې هم د دې حکومتو د آرمي پبلیک سکول د 1.5 ماشومانو د بخلو اختیار د سره شته؟ په کار دا وه ما سجیشن هم دا ورکړي چې که تاسو په مرکزي اسمبلی کې نشئ پیش کولی، کم از کم د پښتونخوا په اسمبلی کې دا خبره مخې ته راوړئ چې بحث پرې وشي چې سبا خو دا وایي چې د پښتونخوا اسمبلی فیصله کړې وه. نن دی په کوم کیپیسټي تللی دی؟ د ده دغه مذاکرات آیا هغه ډله مني؟ په هغې عمل کېږي؟ هغه خو وایي چې په ما رضا دي، څه شی دي؟ وایي چې په ما رضا دي چې بس ته خبرې کوه. نه نو خبرې کوه او نور به موږ خپل عمل کوو. خلک به درته وژنو، خلک به درته حلالو، بتې اخلو، بس ټیک دی. بلکې زما ګورنر صاحب به په خپله بته ورکوي، زما د وزیر اعلی صاحب د ورور نه به په خپله بته په سوات کې اخلي. مطلب دا اجازتونه یې ورکړي چې موږ به بتې ورکوو. د دې خبرو مطلب خو دا دی چې تاسو او بتې اخلئ بس دا ټیک ده. که خلک ته مذاکرات کوي او امن خبره کوي خو بیا خو به سیز فایر وي، بیا خو به دلته د یو امن لهر راشي که نه، یو ښکاره امن به وي، هغه به ښکاره چې به یو زما سیز فایر شوی دی او په دې کې باقي خبرې روانې دي. نو دلته خو پکې سره نه یو ورځ تاسو وینئ یو ورځ دغه پکې راغلی دی، یو ګنټه به دغه پکې شوی دی چې نن په پنډای کې سړی مړ شو، نن په وزیرستان کې زما ځوانان په څه مري، ټارګټ کلینګ. نو ولې مري؟ او دی مذاکرات کوي، دی وایي چې ما ته وایي چې هغه درته وایي نو دا څنګه کوي؟ خبره اصل دا ده عقل خبره دی ورته ویلي چې دې مه مړه وه. ګوره جي خو څه هم دا ویم که نه چې دی دا وایي چې ما ته هغه هم دا ویلي، خبره دا نه ده. آیا ده نه دا تپوس کوم چې تاله ته د یو صوبایي حکومت نماینده یې، تاله د دې صوبې پارلمان اجازت درکړی چې ته لاړ شم مذاکرات وکړه؟ په صوبایي اسمبلی کې دا ډسکس شوی، په دې کې دا بحث شوی دی، او که نه مرکز کې فیصله شوي په قومي اسمبلی کې هغه ته موږ ماده یو، ځکه چې موږ د پاکستان د آئین پاسدار یو چې هلته زموږ بالا دغه ده اداره ده زموږ، هغې کې فیصله وشي هم موږ به ورته تیار یو. او که دی وایي د بشیر بلور صاحب د شهادت د بخلو ده ته چا حق ورکړی دی، دا څوک دی؟ نه میچنو کې چې کوم د پاک آرمي سپایي مړ دی هغې هم مور شته. همدا خبره ده که نه چې کوم آرمي والا شهادتونه ورکړي، فورسز ورکړي دي، د هغوی میندې شته. ما تا ته ویلي چې د دې خبرې دا دی چې نن کومه خبره کې زه مذاکرات کوم، د دې دعوه دله هله پکار وه، دوی له هله پکار وه چې د صوبایي اسمبلی یا د مرکزي اسمبلی د هغې نه د دې دپاره هلته دا مخکې شوی وی، وړاندې شوی وی او په هغې کې هغې باندې بحث شوی وی، هم د دوی فیصله به راغلی وی. دا دی چې څه وایي خو بحث ته خو به خبره راغلې وه. نن به د سره دا اختیار و چې او دی دا مذاکرات کولی شي، که دی ورته مذاکرات وي زه ورته مذاکرات نه ویم، دا د ده ځانګړی عمل کیدی شي خو مذاکرات نه شي کیدی. نه دی وګوره صوبایي په دې که هغې سره خبره کوي د یو د سټیټ خبره کوي.
نو سټیټ نه خو سټیټ بس د سټیټ پالیسی بس څوک جوړوي الیکټډ خلک نو بیا نو خو ته د بخي تاسو بخي ایسو کوم د پدې دوران کې په اعتماد کې نه دي اخستل شي په دې کې یو پارټي هم نه یو پارټي سره پی ټی آی ولا هم نه دي اخستل شي نو هغه نه موږ نه خبر نه به اخستل شي او اخستل شي نو هغه په خله خدا سي مهرونه لګیدل کې دي شي سمو کې هغه تلې دوی په خله لګیدل هغه په خله خو لګیدل دي ځکه چې هغه ته وي خیر کې گورنر صاحب یو آئینی ودا ده هغه تم د باتی ویل شي نو ادم ورکی نو بل ام پی اس او وزیر څخه خو بیا ورکی چې یو آئینی ودا زما د صوبې گورنر صاحب باتا ورکی نو بیا خو به هغه ورکی د باتی ولا خبره ما په خیال ټیک نه ده ټیک نه ده هغه عاطف خان خو یو منلې و چې او ما تکړه راغلی زما یو خبره وره د باتی ولا خبره د طالبانو سابقه وایان احسان الله احسان چې په خپل یو ټویټ کې تصدیق درسولې ده چې په 15 اویا لکه باندې ما فیصله کړې 15 اویا لکه گورنر نه او ما 2.5 کروڑ د مطالبه شوې په 15 اویا لکه ما فیصله کړې دا دغه ټویټ دی تردید به دې کوي کنه نو کله تردید کړي نو په میډیا به موجودي تاسو سره به موږ توخه چې دا زمونږ سابقه گورنر صاحب تردید کړی یا چې کوم आवाज اوچت شو چې په سواد کې د وزیر اعلی صاحب ضرور نه بتا واخسته دا غي تردید وزیر اعلی صاحب کړی تردید نه کړی اوسه پوره نو تردید چې نه دی کنه خو چې تردید نه کوي او که تردید کوي پرس کوي زبده ویم چې دا کوم خبره په وزیر اعلی صاحب شوې ده نو خو عدالت ته لاړ شي چې نورم سپینه شي شاه فرمان حاجی صاحب هم د تردید نه کړی نو هیڅ نه کړ تردید سره شته نه ځکه چې دا دوی کړی دي چې یو سړی دومره کمزوري به د خپل عوامو سره دغه وساتي خیال وساتل شي نو ځکه زمونږ دا کم خو زه دا یو خبره ته ما مخکې موکړه چې دې پاڼه که دا څوک هم سوچ کوي چې دا کم د دوی سوچ دی دا به کامیاب شي نو دا کامیابېدل نشته اچھا زه از جرنالیست یا چې ما سره لیدلي نږدې زه د دې حق کې یم چې په څه طریقه وي موږ په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پاکستان کې زه خبره کوم امن دې راشي خو د امن به راځي څنګه ګوره ما خو تاسو ته وویل که نه چې د امن په داسې نه راځي لکه څنګه طریقې چې زما د صوبایي حکومت وایان صاحب وایي چې زه جرګې کوم زه امن راولم نو جنګ دې وشي جنګ د اصلي خبره چې داسې نه ده که نه خبره دا ده چې دوی دې ذمهوارۍ قبولي او بیا د دې له یو آئیني لار ورکړي موږ هم دا وایو چې یاره دوی د پارلمان ته دا خبره وړی وی پارلمان به فیصله کړی وی اوس دی پارلمان ته یوسي پارلمان دې فیصله وکړي چې دې دپاره څه کوي خو که دا اوس کوم سړي سره چې دې خبره کوي نو هغه ته خو به دا وایي که نه خو د دې ملک د کس دی که نه دې ملک ته یې راولي که نه نو چې د دې ملک ریټ نه مني آئین نه مني نو خبره چا سره کوي آئین نه مني نو چې چا سره خبره کوي چې هغه وایي دا آئین نه منم دا نه منم لکه ته وایې چې ان پي چې څنګه ورته ویلي چې راشه آئین ومنه او ټوپک کېږده هغه ورته وویل چې ته ریټ تسلیم کا ته ټوپک کېده ته عوامي جمهوریت دی چې ستا څه مطالبه ده موږ ته کېده او هغسې هم کړه چې هغوی کومه خپله مطالبه د هغه ځای نه راویسته نو هغوی ته دارالقضا ورکړه نه یې کړه بلکل د هغوی ډیمانډ و مطالبه وه عوامو کړی عوامو سره مانه د ملکن ډیویژن دارالقضا یې ورکړه اوس بده خبره نه وه څه بده خبره نه وه دا څه بده خبره نه وه که د هغې خلکو په منځ کې کومه خبره کومه مطالبه وي نو هغه دې د دې ملک دغه ته راوړي د نه د عین لاندې خبره وکړي او هغه خبره که دی وایي صوبایي حکومت چېره زه به یم داسې کوم او لکه څنګه چې هغه وایي نو بیا خو د هغه یو حیثیت شو چې کوم کیسه لګېده ډېره مننه نثار مومند صاحب خوشحاله اوسئ قدمونو کتونکو د امن و امان حوالې سره به بیا هم خبرې کوو خو د نثار خبره د نثار مومند صاحب خبره دا ده چې الیکټډ خلک ته باید چې د امن مذاکراتو یوه حصه جوړه شي چاته چې خلکو ووټونه ورکړي دي او په دې کې هم شک نشته چې په ډز باندې په ټوپک باندې په جنګ باندې امن نه راځي بلکې دا نور هم بدامني سوا کیدی شي خو الله دې وکړي چې د پاکستان په عوامو په نصیب کې د امن کیسې نورې هم راشي خدای پاک دې وکړي چې امن راشي ځکه چې که په خیبر پښتونخوا د دهشتګردۍ نه ډېره هم متاثره ده خو دا خلک بیا هم تکړه دي پښتانه دي دوی وایي چې موږ خپل ځان هم ساتلی شو خپل وطن کور هم جوړولی شو خو که امن راشو
دې حوالې سره به د حکومت واکمنو سره هم خبرې کوو تر یو بل خپرونو پورې ما ته راکړئ اجازت تر هغې هم په لاس سپارم د الله په امان